په هغه وخت کې امپراتور اګوستوس د روم په ټول امپراتورۍ کې د سرشمیرنې په خاطر یو فرمان جاری کړ. دا لومړنۍ سرشمیرنه وه چې د سوریې د والي کرینوس په وخت کې وشوه. هر څوک خپل ښار ته لاړ چې خپل نوم ولیکي. نو یوسف هم د جلیل د ناصرې د ښار څخه د یهودي د ولایت د بیت الله هم ښار ته چې د داود پاچا د زیږېدنې ځای و لاړ، ځکه چې هغه د داود د کورنۍ څخه و. یوسف د مریم سره چې کوژدنې وه او امیدواره وه، د نوم د لیکنې دپاره هلته لاړ. او کله چې هغوی په بیت الله هم کې وو، د هغې د ماشوم د زیږېدلو وخت راورسېد. هغې خپل لومړنی اولاد چې هلک و وزېږوو. هغه یې په اورني کې تاو کړ او په اخور کې کېښود، ځکه چې په مسافرخانه کې د هغوی دپاره ځای نه و. په هغې سیمه کې څو شپانه وو چې په شاوخوا ځمکو کې اوسېدل او د شپې به یې په خپلو رمو باندې پام کوو. د څښتن فرښته هغوی ته ښکاره شوه او د څښتن د جلال رڼا په هغوی باندې وځلېدله. هغوی سخت وویرېدل، خو فرښتې هغوی ته وویل مه ویرېږئ، ما تاسو ته یو زیری راوړی چې د ټولو خلکو دپاره به یوه لویه خوشحالي وي. همدا نن د داود په ښار کې ستاسو دپاره یو خلاصونکی زیږېدلی دی چې هغه مسیح او څښتن دی. او ستاسو دپاره به دا نښه وي چې یو ماشوم به پیدا کړئ چې په اورني کې به تاو شوی وي او په اخور کې به پروت وي. ناڅاپه د هغې فرښتې سره یو لوی اسماني لښکر راښکاره شو چې د خدای دا ثنا یې ویله: خدای ته دې وي جلال په لوړو اسمانونو کې، او سوله او سلامتي دې وي په ځمکه باندې په هغو خلکو باندې چې ترې راضي دی هغه. کله چې فرښتې هغوی پرېښودل او بیرته اسمان ته لاړې، نو شپنو یو بل ته سره وویل: راځئ چې بیت الله هم ته لاړ شو او هغه څه چې پیښ شوي دي او څښتن موږ د هغې څخه خبر کړي یو ووینو. نو هغوی په منډه لاړل، مریم او یوسف یې پیدا کړل او ویې لیدل چې ماشوم په اخور کې پروت دی. کله چې شپنو هغه ماشوم ولید، نو چې څه یې د هغه په هکله اورېدلي وو ټول یې خبر کړل. هر چا چې د شپنو خبرې اورېدلې نو حیران پاتې کېدل، خو مریم دا ټول شیان په خپل زړه کې ساتل او د هغو په هکله ډېر فکر کوو. شپانه بیرته لاړل او څه چې یې اورېدلي او لیدلي وو د هغې دپاره د خدای لویي بیانوله او ثنا یې ویله، ځکه دا هغه څه وو چې فرښتې هغوی ته ویلي وو. په اتمه ورځ کله چې د ماشوم د سنتولو وخت راورسېد، نو په هغه یې عیسی نوم کېښود. دا هغه نوم و چې مخکې له دې چې مریم امیدواره شي فرښتې ورباندې ایښی و. کله چې د موسی د شریعت له مخې د یوسف او مریم د پاکوالي د مراسم وخت راورسېد، نو هغوی هغه ماشوم اورشلیم ته بوته چې څښتن ته یې وړاندې کړي، لکه څنګه چې په شریعت کې لیکل شوي دي. هر لومړنی نر ماشوم چې پیدا شي باید څښتن ته وقف شي. نو هغوی د شریعت له مخې قرباني وکړله، یعنې یوه جوړه کوترې یا دوه ځوانې قمریګانې.